د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو، یو قاري په مدرسه کې د یو ماشوم هلک سره جنسي زیاتې کړې ده. دغه واقعیت چې نن یې درسره شریکوم د ډېره دردونکې او یو افسوسناکه واقعه ده چې په پنجاب کې رامخته شوې ده. دغه ټوله واقعه درسره شریکوم. ویډیو را سره تر اخر پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، که وګورئ نو داسې ډېرې واقعګانې په مدرسو کې راځي، لیدلې کېږي او تاسو به هم اورېدلي وي چې اکثر پکې قاریان د ماشومانو سره دغسې جنسي زیاتې کوي او بیا یې ټارچر کوي چې په کور کې به څه نه وایي نو یا هو هغه هلک د مدرسې نه انکاري شي او یا زیاتر خودکشي وکړي. نو دوستانو، دغه واقعه چې څو ورځې مخکې په پنجاب کې رامخته شوې ده چې د مدرسې یو قاري د خپل ماشوم شاګرد سره په زوره بدکاري کړې ده. د قاري خلاف FIR شوی دی، پولیس یې نیولی او جیل ته لیږلی شوی دی. هلک سوشل میډیا ته په خپل بیان کې ویلي دي چې دغه قاري په زه د ډېر وخت نه تنګولم. یو ورځ زه په مدرسه کې ناست وم، سبق مې وویلو چې ما پسې بل شاګرد راولېږو. چې زه ورغلم نو اول یې ما ته وویل چې ما ته زور شروع کړه او چې ما ورته په خپو زور کولو، نو بیا یې راته د سر وویل چې سر مې ورته زور کولو، نو بیا یې ما سره د غلط کار کولو کوشش وکړو. نو ما چې ترې د تښتېدو کوشش وکړو نو زه یې ونیولم او په زور یې رانه کپړې وویستې او ما سره یې دغه غلط کار وکړو. او د هغې نه بعد چې زه کله کور ته راغلم نو زه مدرسې ته نه تلم، نو بیا ما کور کې حل وویل. نو د قاري خلاف مو FIR درج کړو. قاري پولیس یې نیولی دی. دوستانو، حکومت له پکار دی چې له داسې کسانو مخنیوی وکړي او داسې قسمه قاریانو ته سخته سزا ورکړي چې د عبرت یو نشان جوړ شي او دوی لا دې انصاف میلاو شي. ځکه چې نن سبا په ډېرو مدرسو کې قاریان د ماشومانو سره دغسې ناروا کارونه کوي. نو حکومت باید داسې قاریانو ته یو سخته قانوني سزا مقرر کړي او پلارانو ته هم پکار دی چې خپل بچي د شپې په مدرسه کې نه پرېږدي، ځکه چې داسې ډېر بې ضمیره قاریان په معاشره کې ژوند کوي. نو دوستانو، دا یو افسوسناک خبر چې در سره مو شریک کړو. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.